په اوکلاهوما کې یو 33 کلن سړی برندن لیچارډ د بانک ته د دروغجنو معلوماتو ورکولو او د بل کس ټولنیز امنیت نمبر یعنی سوشل سیکیورټي د ناسم استعمال فدرالي بانک ته محکوم شوی دی. د راپورونو له مخې هغه د 2023 کال کې د سپټمبر پر 19 د اوکلاهوما ښار کې له یوې پلورنځۍ څخه موټر اخیستو، خو د کریډټ غوښتنلیک کې د بل کس هویت او د هغې د سوشل سیکیورټي استعمال کړی و. محکمې ویلي چې نوموړی له دې وړاندې هم د مالي درغلۍ جرمي سابقه لري او د 2024 کال د اپریل په 28 ورته د 15 میاشتو شاوخوا 15 کلونو فدرالي بند سزا ورکړل شوی دی. د دې پیښې اصلي معنا دا دی چې که څوک د بل انسان هویت یا سوشل سیکیورټي یا شخصي معلومات د درغلۍ لپاره وکاروي، نو له سختو قانوني سزاو سره مخ کیدی شي. د دې خلکو لپاره خبرداری دی چې د هویت غلا او د بانکي درغلۍ جدي جرمونه دي. دوستانو، دا یو مثال دی چې په اوکلاهوما ښار کې ترسره شوی دی. د بل چا سوشل سیکیورټي څخه استفاده کول یا د بل چا معلومات څخه استفاده کول، نوم څخه، تخلص څخه، هر هغه څه چې شخصي وي، د بل چا بدون د اجازې نه او بدون د هغه څوک چې خبر اوسي د هغې څخه استفاده کول، او دا یو غټ جرم دی. دې کې بندي کېدل شته دی، سزا اورېدل شته دی، او دا همداسې نور نغدي جرمونه یا نغدي سزاوې هم شته دی چې مثال هغه بیا محکمه کې تا ته درکول کیږي. نو کوشش کوئ چې که چېرته تاسو سوشل سیکیورټي لري، همداسې نور معلومات هر چاته مه ورکوئ، هر چاته مه وړاندې کوئ، ځکه دغې څخه هغوی غلطه استفاده کوي. خدای ناخواسته چې تاسو سوشل سیکیورټي څخه څوک غلطه استفاده ونه کړي. بس په خدای مو سپارمه، ژوندي اوسئ. سلام علیکم.